دا محترم پوښتنه کړې ده، وایي ملا دی هغه چې تشې میتیازې کوي استنجا نه وچوي او بیا هماغه اوبو باندې استنجا کوي، نو بیا وایي زما رګونه ټیټ دي، نو دا پسې مونځ څنګه دی؟ ګوره ګرانه محترمه وروره، چې تاسې وایي چې ملا دی، نو که دا رښتیا ملایي خو صحیح ده، ځکه چې دا اصول دي چې کله د انسان یقین راشي چې زما د میتیازو قطرات ودرېدلي څاڅکي بند شوي دي، نو که په اوبو استنجا وکړي درسته ده. خو که فرض که داسې چې عالم خو براینام عالم او نور داسې چا خبره په مسله نه پوهېږي، نو دغه ځای ډېر خطرناک دی چې لا څوک او داس تشې میتیازې وکړي او بیا په اوبو استنجا کوي. په خطرناک په دې دی چې تر څو پورې د تشو میتیازو قطرې او څاڅکي پوره ودرېدلي نه وي او مطلب وچې شوي نه وي او په اوبو استنجا وکړي، نو دې کې خو یو دا ده چې ته کېدای شي استنجا وکړي، وروسته به د دغه تشو میتیازو د آلې سر ته بیا څاڅکي راشي، نو اودس خو دې بیا لکه مات شو. او که دا په جامو ولګېږي نو جامې دې هم پلیتې او نجسې شوې، نو مطلب دې بیا خو اودس نه کېږي، نو چې اودس نه کېږي نو خپل لمونځ نه کېږي، نو خو د مقتدیانو لمونځ خو یې خود ورسره خری وری.